په لغمان ولایت کې د څه باندې 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت دوه پوړي سوداګریز مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مارکیټ د ګټې اخیستنې په مراسمو کې مهترلام ښاروال وویل چې دغه مارکیټ په 12 مربع مځکه کې چې دوه پوړه لري د څه باندې 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شو چې لګښت یې د مهترلام ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي او 80 هټۍ لري. دغه سوداګري د ودانۍ چې د مهترلام ښاروالۍ په مالي لګښت باندې یو کال په موده کې ګټې اخیستنې ته نن سپارل کېږي تکمیل شوله. 20.7 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راغی او 80 هټۍ لري، په دوه پوړونو کې ده، 2 سیټه تشنابونه لري او همدارنګه دغه ودانۍ په داسې یوه ځمکه کې چې مخکې غصب شوې وه د غصب څخه پاکه شوله او د نوموړې ودانۍ په باندې جوړه شوه. لغمان والي محمد آصف ننګ د یاد مارکیټ د پرانیستې پر مهال وویل چې دغه مځکه یې څه موده وړاندې له غصب څخه خلاصه او د خلکو د اسانتیا لپاره یې پکې د مارکیټ جوړولو کار پیل کړ. نوموړي پر هټیوالو غږ وکړ چې د ښار د بڼې په بدلون کې له ولایتي ادارې سره مرسته وکړي او توکي په مناسبه بیه وپلوري. اول خو د لغمان شریف ولسونو ته د مارکیټ مبارک وي. یو ښه بدلون ده، یعنې موږ د لغمان د مهترلام د مدرنه سازي په طرف باندې ډېر چابک روان یو، یعنې ډېر زیات مارکیټونه جوړ شو، عصري حمامونه جوړ شولو. هغه نیازمندۍ په اصطلاح د دې ښار بڼه د 200 کاله د یو ښار بڼه بدلول حتما یو ډېر وخت هم نیسي، خو موږ انشاءالله د 2 کاله چې کوم سرعت کړی ده معنی دا ده چې دا مناسب ده او که دا جګړې او بدبختۍ نه وای دا به انشاءالله تر دې نه هم تیز جریان پیدا کړي. انشاءالله د لغمان لوی اساسي پروژو باندې کار روان ده. پرون ما د لغمان لپاره یو ډېر ښه اساسي پل پروژه نهایي کړه ده. زموږ او تاسې د زیارت هغه القوي سړک به انشاءالله سره وصل شي، 12 متره عرض باندې داسې یو پل به انشاءالله ډېر غټ پل ده، نو چې دا هم په دې ورځو کې به انشاءالله دا کار یې شروع شي. دلته زما 2 هیلې عامې دي. یو خو دغه د مارکیټ شاوخوا مخه دا سړک چې پیلوړ ده چې دا هوار سي او دا ساحې ایسته سي او دننه خلک راسي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې ګڼې نورې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او یو شمېر نور یې لا کار لاندې دي.